بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو سره یو لاس یو جوړونه کوو د خپل وطن بیا راغونه کوو ټول په یووالي اتفاق راټول یو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو. دا د کندهار ښار دوهمه ناحیه ده او په دوهمه ناحیه کې دا احمدشاهي خندق دی. د غصب څخه خلاص شوی دی د کابل بانک چوک ته څیرمه د توکل پلازا څخه شروع بیا د شکاپور دروازې تر چوکه پورې تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی لري. د دیوالونو په شمول 6 متره بردوالی لري او تقریبا د 3 متره په جګوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. دا هغه خندق دی چې د دې په ذریعه سره د کندهار ښار بدربط اوبه له ښاره څخه وځي. د دې خندق چې څومره حارم دی متاسفانه دا په د وروستیو کلونو کې د سیمې له خلکو لخوا په مکمل ډول غصب شوی و. د دې خندق په مسیر کې کورونه ودانۍ جوړې کړي او یا دا خندق پوښلی و د دې پر سر یې ودانۍ جوړې کړي وې. نو کله چې به په ژمي کې بارانونه وسول دا خندق ما مخکې و چې دا غصب شوی و نو د ښار ټولې اوبه یې نه سوې تېرولی. کله چې به په ژمي کې بارانونه وسول دغه اوبه به بیا پر سړکانو باندې راوښتلې یا به د خلکو په کورونو باندې ورننوتلې. خو لله الحمد په دې وروستیو کې کندهار ښاروالي په دې وتوانېدله چې دا خندق یې په مکمل ډول له غصب څخه خلاص کړي. د دې خندق پر سر چې کومې ودانۍ جوړې شوې وې یا د دې په مسیر کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې وې دا یې ټوله تخریب کړې وې نړولې. دا خندق چې څومره حریم و دا یې ټوله خلاص کړي. اوس الحمدلله دا د رغولو کارونه یې را شروع شوله. انشاءالله دا ټول رغنیزې چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. تقریبا دا خندق چې دی دا 1 کیلومتر اوږدوالی لري او 4 متره بر دی او د دیوالونو په شمول سره بیا 6 متره بر کیږي او تقریبا د 3 متره په جګوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. کله چې دا خندق جوړ شي دغه د اوبو مشکلات چې مخکې د سیمې خلکو سره مخامخ کېدل چې یا به په کورو اوبه ورننوتلې یا به پر سړکانو باندې اوبه اوښتلې دا مشکلات په نور ختم شي او د دې په رغولو سره هم د دې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودله او دا یو مهم ګام وبلئ. اوس نوې ساه اخلي او نوی ژوند کړي ورته اړین دی هم اوس کار په وحدت. په دا فاتحه کار شروع دی انشاءالله ښه کار کو د خیره دا جوړ شي موږ ډېر خوشحاله دی. موږ د ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو. دا د کار زمینه موږ ته برابره شوې ده او دا پاتاونه چې وه تر مخه مه اوس انشاءالله تعالی رحمان خیر د خیره سره کار باندې موږ ډېر خوشحاله شولو. پخوا چې وه دلته به دا بارانونه وسوله ګرد اوبه به بند وې پر سړکانو به اوښتلې نو اوس موږ د دې کار سره ډېر خوشحاله یو. ډېر زندګۍ چې موږ دغه خواهش دی چې داسې کارونه نور هم دلته عملي شي. اتفاق راټول یو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو.